والی سرسر پرتل زنده دا محال دے وینان پارا دے اسلام و حواد ستر ویڑنی شہید مولوی عبداللہ زکری تقبل اللہ زوی دے کابل یا مرکزی زن عبداللہ ابن مسعود دا دینی جامعہ و تخصصات و استاد دا ریاست الوزراء او دے ارگ دے درسون دے لوری دوری دی حدیث و استاد او دا غراز دے شہید الاسلام دا شیخ القرآن والحدیث رحم اللہ حقانی تقبل له اللہ دے جامعہ استاد دے افغانستان اسلامی مرد چید و پیوڑ عالم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی محمود زکری صاحب بکمال ادب و احترام تردری سرابونو سو بخبل هنا بخون کی و در بخون کی غکی درانو برخوالتا اخبل عالمنا وینا و اولوی شیخ القرآن والحدیث مفتی صاحب محمود زکری تکبیر تکبیر دی افغانستان اسلامی والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا الكريم. عن الحارث رحمه الله قال دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون في أحاديث في المسجد فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت أما ترى إن أناسا يخوضون في أحاديث في المسجد قال أوقد فعلوه قلت نعم قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنتهي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من قال به صدق من حكم به عدل من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. د دې جلسې صدر محترم حضرات علماء کرامو د اسلامي امارت مشران او مسؤلینو او د دې منطقي او علاقې پر دین مینو د دین لپاره سرښندونکو عام مسلمانانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله جل شانه وکائناتو کی و انسانیت چې تر ټولو لوی نعمت ورکړی دی هغه ایمان او عمل دی. ټول نعمتونه کده اولاد په شکل وي کده والدینو په شکل وي کده قریبانو په شکل وي کده مال او دولت او منصب او وطن او هر څه په شکل وي دا فنا لري
یوازې ایمان او عمل دا هغه نعمتونه دي چې خپله خو فنا نه لري بلکې چې چا د دې سره تعلق جوړ کړي هغه ته هم بقا بخشي که د چا سره ایمان او عمل وو هغه فنا نه لري هغه فقط د دنیا څخه د یوه کور څخه و بل کور ته نقل کیږي د قبر څخه و آخرت کې جنت ته نقل کیږي انتقال لري فنا نه لري ایمان او عمل دا هغه نعمتونه دي چې خپله فنا نه لري ختمېدل نه لري بلکې چې چا د دې سره تعلق جوړ کړي هغه ته بقا وربخشي ایمان او عمل هغه نعمتونه دي چې الله جل شانه د دغه دوو نعمتو د ورکړې لپاره په دنیا ته دوې سلسلې جاري د بعثت او راتګ مقصد او هدف دا نه انسانانو ته تجارت شوونه وه نه انسانانو ته کسب او کار شوونه وه د دې ټولو انبیاو د راتګ مقصد او هدف و انسانیت ته د ایمان او د عمل تعلیم او تربیت ورکول هر نبی چې به کله و قوم ته راغی و قوم ته به د نبی د ایمان او د عمل چیغه وه د ایمان او د عمل اواز و نبی به و قوم ته ویل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ده هر نبی امت د ایمان او د عمل تعلیم او تربیت ورکړي الله جل شانه د دې ستر او عظیم نعمت د ورکړې لپاره و دنیا ته و انسانانو ته دوهمه سلسله دا د کتابو نړۍ جاري کړله انسانانو ته کتابونه وراواستول څلور عظیم لوی کتابونه تورات انجیل زبور او قرآن کریم او د دې څخه علاوه سل څه د پاسه صحیفې دا یې راواستولې و دنیا ته په یوه کتاب او یوه صحیفه کې و انسانانو ته د دې د کسب او د کار د تجارت او د زراعت د غم خوړلو فکر نشته بلکې په دې ټولو کې د انسانانو د ایمان او د اعمالو د ورکړې او د تربیت مضمون او موضوع ده د دې څه معلومه شول چې د کائناتو تر ټولو ستر نعمت تر ټولو لوی نعمت دا ایمان او عمل دی دا ایمان او عمل دومره مهم دی چې کله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه هجرت وسو حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په څنګ کې مهاجر شول خپل مال خپل وطن خپل ځمکې خپل تجارتونه خپل زراعتونه دا ټول پرېښول قربان یې کړل چې کله مدینې طیبې ته رسیږي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلو دغه ملګرو د مال غم
د دې د کاروبار غم د دې د تجارت غم د دې د زراعت غم دا نه دی خوړلی بلکې نبی علیه السلام ومدینې منورې ته تر رسېدو وروسته اولین فکر چې کوي هغه مسجد نبوي جوړوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي په یو بغل او یو طرف کې د حضراتو صحابه کرامو د تربیت لپاره مدرسه جوړوي صفه جوړوي لکه نن چې ستاسو مشرانو علمي او قومي مشرانو ستاسو او زموږ د بچو غم خوړلی دي داسې یو ښایسته تعمیر د شمس العلوم په شکل باندې راته جوړېږي همداسې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د حضراتو صحابه کرامو د مال د تجارت د دې د مالي ضعف غم په مواخات وخوړي مهاجرین پر انصارو تقسیم کړل انصارو ته وظیفه ورکړله چې د دې ملګرو د ډوډۍ د بودوباش غم به تاسې خوري خپله نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دا مسجد نبوي جوړوي وینقل التراب والاحجار على ظهري د مسجد نبوي د جوړېدو لپاره نبی علیه السلام په خپله مبارکه ملا باندې خاورې او کاڼي راچلوي او د دې لپاره مسجد او مدرسه تیاروي دا دومره مهم دی د خپل ځان او د خپل نسل د ایمان او د عقیدې غم خوړل زموږ او ستاسې د انبیاو علیهم الصلاة والتسلیم په سلسله کې یو لوی اولو العزم نبی سیدنا یعقوب علیه السلام دی سیدنا یعقوب علیه السلام د نبی زوی دی د اسحاق علیه السلام د نبی المسی دی د ابراهیم علیه السلام د نبی پلار دی د یوسف علیه السلام د نبی وراره دی د اسماعیل علیه السلام لیکن دا یعقوب علیه السلام چې ټول خاندان لوړ اولاد دي ورونه او ترونه دا ټول خاندان د انبیاو څخه ډک دي بیا هم چې کله دا یعقوب علیه السلام د مرګ په بستره باندې پروت دی دی د خپل اولاد د تجارت د اولاد د زراعت د اولاد د کورونو غم نه خوري بلکې د اولاد د ایمان او د عقیدې د هغو د عمل او د تربیې غم خوري په دې وخت کې د خپلو بچیانو څخه پوښتنه کوي د ده دا سوال او پوښتنه او د بچیانو جواب الله جل شانه ته دومره خوښ شو چې الله جل شانه په قرآن کریم کې دا واقعه راته بیان کړل تر قیامت وما وتا ته دا تربیت راکړي چې کدی د خپلو بچو غم خوري د هغو د ایمان او د عقیدې او د عمل غم وخوره سیدنا یعقوب علیه السلام د مرګ په بستره باندې دی و خپلو بچانو ته وایي بچان او قریبان به راټول دي ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ابراهیم یعقوب علیه السلام پوښتنه کوي د خپل خاندان د خپل قریبانو څخه چې زه خو نور په سفر د آخرت روان یم ستاسو څخه جدا کېږم تر ما وروسته به تاسو د چا عبادت کوئ تاسې به څنګه عقیده خپلوئ ستاسو تربیت او د زندګۍ منهج به څه وي بچیان ورته وایي چې بابا تا زموږ تربیت کړی دي تر تا وروسته به موږ د هغه رب عبادت کوو د کوم رب عبادت چې تا راته ښوولي دي ستا پلار اسحاق راته ښوولي دي د هغه پلار ابراهیم راته ښوولي دي چې هغه اله واحده یو معبود دی د هغه عبادت به کوو حضرات مفسرین رحمهم الله یو عجبه نکته بیانوي وایي خو په اول کې به یې لنډ ورته ویلي وایي چې د الله د اله واحد د یوه خدای عبادت کوو دې خبره اوږده وکړله موږ نعبد الهک و اله آبائک
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ول د هغه خدای عبادت وکړو چې تا عبادت کوي د هغه خدای عبادت وکړو چې اسحاق یعقوب ابراهیم هغه عبادت کوي وای په دې کې اشاره ده و تربیت ده په دې کې اشاره ده و تعلیم او تربیت دواړو ته هم د الله عبادت کوو هم په طریقه باندې د ابراهیم او د یعقوب کوو د الله عبادت خو مشرکانو د مکې هم کوي و د الله جل شانه سره په عبادت کې بوتان شریک کړل یا د خپل بابا ته وایي موږ به د اله واحده د یو الله عبادت کوو او په طریقه باندې به استا کوو په طریقه باندې به د یعقوب ابراهیم اسحاق کوو د دې ثابت اسوله چې ما وتا د خپل اولاد د تربیه فکر وکړو نه یوازې دا په دې نه خلاص چې زه بچی اولاد سره دین کوه دین وکړه او په کومه طریقه یې وکړه هغه طریقه به هم بچانو ته ورښیو همدا وجه ده چې زموږ حضرات علماء کرام فرمایي یو حدیث مقدس دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير نبی علیہ السلام فرمایي ما چې د اسمان څخه کم دین راوړی دی کم تعلیمات او هدایات مې راوړي دي دا په مثال د یو باران دی زموږ حضرات علماء کرام یو عجیب مثال ورکوي د دې حدیث شریف په تشریح کې وایي په کومه ځمکه چې باران نه اوري په کوم کلي او وطن کې چې باران نه وي د هغه قوم او کلي او وطن نه کشتونه به بربادیږي کشتونه به وچیږي په کوم کلي او قوم کې چې قرآن او د قرآن ادارې موجود تعلیم او د تعلیم ادارې نوي د هغه قوم او وطن نسلونه به بربادیږي ځکه نبی علیه السلام راته وایي چې زما هدایت د باران مثال لري که باران نه وو کښتونه برباد دي که قرآن نه وو د قرآن تعلیم او تربیت نه وو بیا به نسلونه برباد وي د نسلو فکر دا د مسلمان غټه وظیفه ده ما نحل والد ولدا افضل من خلق حسن د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم اعلان دی اولاد ته د پلار له طرفه تر ټولو عظیمه او لویه تحفه دا مال نه دی د دولت نه دی د پیسه نه ده د ځمکې او کورونه نه دي تر ټولو لو تربیه تر ټولو عظیمه تربیه تر ټولو عظیمه تحفه دا تربیت د اسلام دی تربیت د دین دی که چیرې دا پلار وخپل اولاد ته د دین تربیت ورکوي بیا دې د دنیا فکر نه کوي ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين دستا بچی ما او تا باید خپل بچی صالحان کو نیکان کو چې بچی صالح او نیک شو بیا د هغه تولا او سرپرستی رب جل شانه کوي بیا بې غم اوسېږه سیدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله چې کله د دنیا څخه تللی د عمر بن عبد العزيز رحمه الله و بچانو ته امیر المؤمنین وخپلو بچانو ته هیڅ نه پرېښوله د وفات په وخت کې یو وزیر ورته وایي حضرت ته د دنیا څخه روان یې 12 بچان یې وه دا بچان ټوله بې بضاعته بې ماله بې دولته د دې په لاس کې تا هیڅ ورنه کړله ستا بچان به څه خوري درته وروسته سیدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورته وایي چې زما بچان به یا صالح وي یا به ناصالحه وي که زما اولادونه او بچان ناصالحه وي بېدینه وي بیا زور سره کومک نه کوم چې مال او پیسه ورته پرېږدم که زما بچان صالح او نیک وه د هغو سره بیا زما د رب جل شانه وعده ده وهو يتولى الصالحين الله جل شانه د صالحینو تولا کوي الله جل شانه د هغو ساتنه کوي صالحین دا به د الله جل شانه په تولا کوي
او الله جل شانه هغه ذات دی لا تزيع ودائعه چې الله جل شانه خپل امانتونه نه ضایع کوي کما او تا خپل اولاد صالح او نیک کړي دا د الله سره امانت دی الله جل شانه بیا دا امانت نه ضایع کوي لہذا مسلمانانو ورونو زما وخت دی کم قاری صاحب محترم الپنځلس شل دقیقې وخت دی تقریبا ختمیږي وخت وي دا خبره مهمه در سره کوم شریکوم چې تاسو په دې ولایت کې یو څوک سړکونه جوړ کړي یو څوک ډیمونه جوړ کړي هر نعمت د دنیا چې درکړي هغه هم نعمتونه دي الله جل شانه حمد پروایو تر ټولو عظیم او لوی نعمت هغه زما استاد د نسلو زما استاد د بچانو زما استاد د اولادونو لپاره د هغو د تربیت لپاره د هغو د ایمان او د عقیدې د حفاظت لپاره اسلامي مراکز دي چې دا مراکز موجود وي بیا به زما استاد نسلونه په دین باندې ژوندي وي که دا مرکزونه مو د لاسه ورکړله بیا به زما استاد آینده نسلونه دا به د ایمان او د دین خدا ناخواسته د نعمته محروم وي چې کله محروم سوله بیا به خدا ناخواسته دا نسلونه مړي وي بیا به دا ژوندي نه وي نو تر ټولو عظیم نعمت تر ټولو لوی نعمت چې الله جل شانه یې ما او تا ته راکوي هغه همدا نعمت دی